د سړک د بې حوصلېتوب او تلواري موټروانۍ مخه داسې نیول کېدای شي چې یو ځای ته د تګ لپاره ځان ته ډېر وخت ورکړئ. ب. د سرعت اندازه مراعات کړئ. س. د ګرځېدلو اشارې سمې مراعات کړئ. یا ډ. دا ټول ځوابونه سم دي. ډ. دا ټول ځوابونه سم دي. دا نښه د دې معنا لري چې نشه موټروانان په نظر کې ونیسئ. ب. مخته لاره کږه ده. س. که سړک لوند وي ښویندوکی دی. یا ډ. ژر بریک ونیسئ. س. که سړک لوند وي ښویندوکی دی. پر لویه لار یا هایوې باندې له هایوې سره د بل سړک د یو ځای کېدو نښه وینئ. باید څه وکړئ؟ ا. راتلونکو موټرانو ته هارن ووهئ. ب. په خپل موجوده سرعت کې پاتې سئ. س. موټر چټک کړئ چې د ګډوډۍ مخنیوی وسي. ډ. که امکان ولري بل لاین ته واوړئ چې نورو راتلونکو ته لاره خلاصه سي. ډ. که امکان ولري بل لاین ته واوړئ چې نورو راتلونکو ته لاره خلاصه سي. که دا نښه ووینئ معنا یې دا ده چې پر سړک باندې یو شی پروت دی. ب. له راستې خوا څخه بل موټر راځي. س. سړک چپې خواته کوږ دی. ډ. مخته دوې لارې سره یو ځای کیږي. س. سړک چپې خواته کوږ دی. دا نښه د دې معنا لري چې څلور لینه سړک مخته راځي. ب. هایوې مخته دوه ځایه کیږي. س. دوه طرفه سړک مخته راځي. یا ډ. د سړکانو تکاتو یا څلور لارې مخته راځي. س. دوه طرفه سړک مخته راځي. که بل موټر ستاسې له موټر سره د ټکرېدو په حالت کې وي تاسې باید هارن ووهئ. ب. لاسونه پورته کړئ. س. ایمرجنسي اشارې روښانه کړئ. یا ډ. د مخ بتۍ یا هډ لایټس روښانه کړئ. هارن ووهئ. تاسې په شپه کې موټر چلوئ او بل موټر مخامخ در باندې را روان دی. ستاسې د مخ بتۍ باید فول وي. ب. فول نه وي ډیم یا نیمچه وي. س. بندې وي. د پارکینګ اشارې روښانه وي. یا ډ. که فول وي که نیمچه فرق نه کوي. ب. فول نه وي ډیم یا نیمچه وي. چې د یو ټکر سیمې او صحنې ته رسیږئ باید خپل پر موټر چلولو تمرکز وکړئ. ب. خپله لاره ووهئ. س. که د ټکر ځای ته مرسته نه وي رسېدلې ورته ودرېږئ پوښتنه یې وکړئ. یا ډ. دا ټول ځوابونه سم دي. ډ. دا ټول ځوابونه سم دي. د یو موټروان لایسنس ځنډول کیږي یا سسپینډیږي که د کیمیاوي ټیسټ د ورکولو مخالفت وکړي. ب. د سرعت تر اندازې 10 مایله پر ساعت چټک وي. س. د بل موټر پر مخامخ خپل فول بتۍ خامې نه کړي. یا ډ. د شپې ناوخته د خلکو د اوسېدو په سیمه کې هارن ووهي. که د کیمیاوي ټیسټ د ورکولو مخالفت وکړي. د دې نښې معنا دا ده چې رسته طرف ونیسئ. ب. چپه طرف ونیسئ. س. په احتیاط له بل موټر څخه مخ واخلئ. یا ډ. له بل موټر څخه نسئ مخته کېدلی. رسته طرف ونیسئ. پر ترافیکي اشارو باندې سور رنګ ویکټور یا د غش نښه دا معنا لري چې موټروان باید پر څلور لارې په احتیاط مخته ولاړ سي. ب. موټروان باید ودرېږي او کله چې لاره خلاصه سوه حرکت وکړي. س. موټروان باید ودرېږي او کله چې ویکټور یا د غش نښه زرغونه سوه حرکت وکړي. ډ. موټروان کولی سي چې کومې خواته نښه سره وي ولاړ سي. س. موټروان باید ودرېږي او کله چې ویکټور یا د غش نښه زرغونه سوه حرکت وکړي. دا علامه د دې معنا لري چې د پارکینګ ځایونه د معلولینو او معیوبینو لپاره ځانګړي سوي دي. ب. یوه دایروي څلور لارې مخته راځي. س. په لین کې موټران باید د علامې پر طرف وګرځي. ډ. لینونه د بسانو او نورو موټرانو لپاره چې ډیر خلک نقلوي ځانګړي سوي دي. د پارکینګ ځایونه د معلولینو او معیوبینو لپاره ځانګړي سوي دي. دا علامه د دې معنا لري چې له لویو موټرانو یا ټرکانو څخه ځان وګورئ. ب. له غټ موټر یا ټرک څخه مه مخته کیږئ. س. له ټرک څخه د مخته کېدو ساحه مخته راځي. ډ. مخته لاره مخ پر کښته یا ځوړه ده. ډ.
مخ ته لاره مخ پر کښته یا ځوړه ده. پر کومه لاره چې پیاده رو نه وي پیاده تلونکي کسان باید A د سړک پر هغه څنډه روان سي چې لږ موټران لري. B له موټرانو سره پر یوه مسیر پر هغه خوا روان سي چې نور موټران هم ځي. C د راتلونکو موټرانو پر مخامخ لوري روان سي. یا D د سړک پر هغه غاړه روان سي چې ډیر موټران لري. C د راتلونکو موټرانو پر مخامخ لوري باید روان سي. په څلورلارې کې زیړه اشاره روښانیږي او بندیږي. معنا یې دا ده چې A قرار سي او په احتیاط مخ ته ولاړ سي. B پر څلورلارې په عادي ډول ورسئ. C ودرېږئ او هغه وخت حرکت وکړئ چې اشاره زرغونه سي. یا D ودرېږئ او چې لاره خلاصه سي حرکت وکړئ. A قرار سي او په احتیاط مخ ته ولاړ سئ. د دې علامې معنا دا ده چې A د موټر مخ را ګرځول یا یو ټرن معنا دی. B ګرځېدل معنا دی. C چپ طرف ته ګرځېدل معنا دی. یا D ښي یا رسته طرف ته ګرځېدل معنا دی. A د موټر مخ را ګرځول یا یو ټرن معنا دی. که تاسې ټکر وکړئ او بل کس زخمی سي نو تاسې باید A زخمی کس له صحنې څخه ژر یوې خواته یوسئ. B زخمی کس پر خپل ځای پرېږدئ او ولاړ سئ. C که اړتیا نه وه زخمی ته لاس مه وروړئ، لومړنۍ عاجله مرسته یې وکړئ او تود یې وساتئ. D له زخمی څخه لیرې پاته سئ. C که اړتیا یې نه وه زخمی ته لاس مه وروړئ، لومړنۍ عاجله مرسته یې وکړئ او تود یې وساتئ. که تاسې یو طرفه سړک ته ورګرځئ باید A رسته لاین ته یې ور وګرځئ. B هر لاین چې ستاسې مخکیني لاین ته تر ټولو نږدې وي هغه ته وګرځئ. C هر لاین سم دی. یا D هیڅ لاین نه. B هر لاین چې ستاسې مخکیني لاین ته تر ټولو نږدې وي هغه ته وګرځئ. یوه زیړه الماس ډوله نښه دا معنا لري چې A د مخته راتلونکي سړک د وضعیت په اړه معلومات درکوي. B د راتلونکو ښارونو لاره درښیي. C د ترافیکي قوانینو او اصولو په اړه څه وایي. D د سړک د کار او بیا جوړېدنې په اړه معلومات درکوي. A د مخته راتلونکي سړک د وضعیت په اړه معلومات درکوي. د دې علامې معنا دا ده چې A ودرېږئ. B یو ټرن کول یا مخ را ګرځول معنا دی. C ودرېږئ لومړی نوبت د نور موټرانو دی. یا D دې کوڅې ته ننوتل معنا دی. D دې کوڅې ته ننوتل معنا دی.